اوسی امرم نفات کیجم خلقو یار لبورزم نفات کیجم تاسر مینا کوم تل جانانا تاب په هر ځای کې ستایم جانانا قسم کوم زړګی می یو پتا جوړیږي زما وستا جوړه په هر ځای کې ځلیږي څومره ساده یم هی زما جانانا هاتي هاتي وایم صفا جانانا زه غریب هر وخت چې یار سره غږیږم بس ګونګی شم خبرو کې بندیږم مینه کې ستا خو لیونی شوم اخر جانان خپلو نه پردی شوم اخر ته دې زما شي چې پوره مو هر مانشي دا پاته ژوند مو یاره پورې یو ځای کې روان شي دا ځلې خدای که غوښتل زما جانانا دید به مو وشي خامخا جانانا روژه کې راغله هوا اختر رانږدې کېږي زما وستا دیدن په دا اختر کې کېږي دازل بدواړه شاعري جوړوي دا خور منظر به می بیخي جوړوي دغه جوړه شاعران هر ځای کې ځلیږي عبدالهادي او رحیم الله اتل نومیږي فزړه کافرې بې وفا جانانا څومره دلګیرې بې وفا جانانا تا خو زه پرېښودم خو زه دې نه پرېږدمه یاره تا به زه په هر قیمت ګټمه مکتب مو بند شو افغانان ټول ژاړي زموږ خوندې ماشومان ټول ژاړي سهار وختي چې بنارې ولې مور جانې زما د سکوت جامې دي چېرته په ما ګرانې د عاشقانو طرفدار شاعر دی زما رحیم الله تل جان شاعر دی بیا یې لیکلې څه غمجنه شاعري ده نو شېروان اشنا ویلې د زړګي ده دا چې ګرځېږم لیونی لیونی دا چې ښکارېږم لیونی لیونی نشه یې نه یم خو په رنګ کې زه بدلېږم دا ستا له غمه یاره خرابېږم شاعر دی شاعري جوړوي خلقو طرزونه ښه نامې جوړوي زما شاعر عبدالهادي مکوري نومیږي په هر ځای کې مکوري په نوم یادیږي دا ویلې کېږم لکه شمه چې زه په زړه دردېږم اخسنمه چې زه
زما پسې چې ټول خلک خندېږي یاره زړه مې په ولاله تار ښورېږي ټوټې ټوټې مې شو زړګی لیونی اخ ویلې کېږي وي زړګی لیونی چې ته زما نه شوې زما رنګ به خود ژړېږي ته خو لاړې د بل چا سوې نه صبرېږي په دغه طرز کې مکوریان ځوانان دي زه یې قربان شم غرنیچیان ځوانان دي زه نوشیروان به یې تل ستایم اخلاقیان دي دغه ټوله د مکور ښایسته ځوانان دي زما زړګی دی زما ځان دی سړی محمد عارف مې د زړه میان دی سړی اوسې مکور ولسوالي کلي سلم خیل کې انې پیشه ځوان دی اوسې مې سینې کې کلی سلم خیلو کې اوسېږي جانان د مینوال په نوم یادېږي جانان سید ابراهیم مینوال مې ډېر خوښېږي ولسوالۍ په مکور کې ګران اوسېږي خاص د غزني ولایت ځوان دی خلکو ولسوالي مپر جانان دی خلکو محمد یونس عارف سلم خیلو کې اوسېږي مسافر دی د هر ځوان به خود یادېږي دغه دې درې یاران ستایم ګورې زه یې په هر ځای کې وینم ګورې